بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ښه راغلاست. نن یو لنډه موضوع، ډېره خلاصه، هغه دا دی چې اکثره دوستانو پوښتنه کول چې دغه د سپریټډ چایلډ یا په پښتو کې چې کوم بهترینه معنا د جلا سوي ماشوم موږ نن سبا ورته استعمالوو، دا کوم ډول ماشومان تولید کېږي. نو د سپریټډ چایلډ یا چلډرن یا جلا سوي ماشوم او ماشومانو لپاره معیاري تعریف چې دی هغه دا دی چې دا هغه کټګوري یا ګروپ د ماشومان دی چې دوی د خپلو اصلي والدینو څخه یعنې مور و پلار څخه جلا سوي وي، او یا هم دوی یو بل داسې سرپرست درلودی چې د دوی پالنه او روزنه یې کول د هغه څخه دوی جلا سوي وي، او د جلا کېدو دلایل یې کیدای سي مختلف اوسي. خو د خپلو نورو دوستانو څخه دوی جلا نه وي، لرې نه وي. کیدای سي په یو لویه کورنۍ کې به ژوند کوي، کیدای سي د خپلو کاکاګانو، ماماګانو، خاله، عمه او بعضې داسې نور نږدې او لرې خپلوان یې څوک وي چې د هغوی سره واوسي او هغه په یو ډول نه په یو ډول باندې حمایت او ملاتړ کوي. کیدای سي د اوسېدو لپاره ځای ورکړی، کیدای سي ډېر ساده او بیسیک امکانات یې ورته برابر کړي وي. خو کټګوري د ماشومانو، کله چې موږ یو ماشوم ته وایو چې دا سپریټډ یا جلا سوی ماشوم دی، موږ باید دفعتاً په دې باندې پوه سو چې دوی د خپلو اصلي والدینو مور او پلار څخه جلا سوي دي، ولې د خپلو دوستانو او قابلو څخه نه دي جلا سوي. په شاوخوا کې یو څوک شته، کیدای سي د هغوی سره دوی واوسي او ژوند کوي. په بله ویډیو کې بیا زه تاسو ته unaccompanied child یا children تشریح کوم او دا سلسله به همداسې جاري وي. هیر مو نیسئ، که چیرې کوم پوښتنه وه، نظر وه، مشوره وه، د همدې ویډیو باندې کامنټ کولی سئ. همالته د وټساپ د ګروپ لینک شته، که نه مستقیم پر وټساپ باندې میسج کولی سئ. او که کومه پوښتنه ولرئ غواړئ چې ستاسې کومې پوښتنې ته د ویډیو د طریقې څخه جواب درکول سي، یا هم د پروټکشن اړوند کومه موضوع غواړئ چې هغه تاسې تشریح کړو، موږ ستاسې په خدمت کې فقط زموږ سره په اړیکه کې سئ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت.